د پاکستان طلب نامه یک ټلویزیون د 12 بجو خبري ټولګه ته خراغلاس نن سه شنبه د لړم یا اقرب شپږم چې د اکتوبر میاشت ته 28 نیټه سره برابر ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان مذاکرات درېدلې. د پاکستان ټیم مشر په ترکیه کې له افغان لوري غوښتي چې ټول هغه ډلې چې په پاکستان کې بریدونه تر سره کوي افغانستان کې کنټرول کړي. په خیبر پښتونخوا کې د امنیتي ستونزو اندېښنې. د خیبر پښتونخوا اسامبلې د امنیتي ستونزو د حل لپاره د ټولو ګوندونو ګډې ناستې وړاندیز کړی دی. او په غزه کې پر رواني ناروغۍ اخته کسانو شمېر له 1 میلیون اوښتی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د موثقو سرچینو په حواله په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان مذاکرات بې له کومې پایلې درېدلې دي. د سرچینې پر وینا د پاکستاني ټیم مشر په ترکیه کې له افغان لوري غوښتي چې ټولې هغه ډلې چې په پاکستان کې بریدونه ترسره کوي افغانستان ته راوغواړي او دلته یې کنټرول کړي. خو افغان لوري په ځواب کې ویلي چې یا د ډلې دوی پورې نه بلکې د پاکستان اتباع او د هغوی د کنټرول مسؤلیت په پاکستان پورې اړه لري. یوې معتبرې سرچینې یک ټلویزیون ته ویلي چې په ترکیه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ خبرو اترو پر مهال د پاکستاني ټیم مشر له افغان لوري وغوښتل چې ټول هغه ډلې چې په پاکستان کې بریدونه ترسره کوي افغانستان ته راوغواړي او دلته یې کنټرول کړي. پاکستان همیشه د پوره خپل مخالفین چې د سره څوک جنگ کې واقع وي مختلفو تهمتونو باندې توري، کله په باندې د انډیا الزام لګوي، کله په باندې د چا الزام لګوي. اوس په موجوده دور کې دوی یو پلمه او بهانه مدرده په جنگ کې دوی مات راغلي دي. ټول پر افغانستان باندې اړوي چې پاکستان او خلاف افغانستان خبره استعمال کړي. الحمدلله ثم الحمدلله موږ په خپله خاوره باندې شتون لرو، موجود یو. دا غوښتنه د منځګړو استازو قطر او ترکیه هم حیران کړل، ځکه دا د پاکستان د کورنیو ډلو پر افغان لوري د کنټرول غوښتنه ګڼل کیږي. افغان لوري بیا په ځواب کې وویل چې یا د ډلې د دوی مربوط نه دي بلکې د پاکستان پورې اړوند دي او د هغوی د کنټرول مسؤلیت په پاکستان پورې اړه لري. په همدې حال کې د پاکستاني پلوي غوښتنه دا وه که په پاکستان کې د ټي ټي پي لخوا کوم بریدونه وشي افغانستان باید د هغه برید غچ واخلي او تضمین ورکړي چې ټول هغه ډلې به کنټرولوي چې له افغان خاورې پر پاکستان بریدونه تنظیموي. افغان لوري په ځواب کې وویل چې د پاکستان دننه بریدونه د هغوی د امنیتي ځواکونو دنده ده، خو افغانستان ژمنه وکړه چې هیڅ چا ته به اجازه ورنکړي چې د دوی له خاورې د پاکستان پر ضد عملیات ترسره کړي. په بدل کې افغان لوري له پاکستانه وغوښتل چې د افغانستان هوایي حریم او د امریکایي ډرونونو تګ راتګ به له خپلې خاورې کنټرول او د داعش له استعمال څخه به مخنیوی یقیني کړي. د پاکستاني پلاوي له لومړۍ هوکړې وروسته له ټلیفوني مشورې په شا شول. جنرال شهاب اسلام د پاکستان د مذاکراتو ټیم مشر ویلي چې پاکستان نشي کولی د امریکې د بې پیلوټو الوتکو پر تګ یا د داعش فعالیت تضمین وکړي. د افغانستان لپاره د قطر سفیر په غونډه کې یادونه وکړه چې دا د افغانانو یوه اندېښنه ده. جنرال شهاب وویل چې امریکایي ډرونونه د قطر له هوایي اډې افغانستان ته تیریږي او د قطري سفیر په ځواب کې وویل چې دوی له امریکا سره تړون لري. بیا پاکستاني جنرال هم تړون یاد کړی چې په هغې کې د افغانستان د هوایي حریم د نقض موضوع شامله ده. د خیبر پښتونخوا اسامبلې غړو په ګډه وړاندیز کړی چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ګډه غونډه راوبلل شي. د اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې اسامبلې پریکړه کړې چې د ستونزو د حل لپاره د لوالي وزیر اعلی د سیاسي ګوندونو له مشرانو د مدني ټولنې له استازو او اړوندو ادارو سره له چارواکو سره سلا مشورې وشي.
د اسمبلۍ یو غړی وایي سره له دې چې 14,000 ډېر عملیات ترسره شوي دي خو امنیت لا هم ټینګ شوی نه دی. نوموړي غوښتنه وکړه چې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډه غونډه د ژر تر ژره راوبلل شي. د پرېکړې تر اعلان وروسته د خیبر پښتونخوا نوي وزیر اعلی سهیل افریدي د پېښور د قلوردولو قومندان عمر احمد بخاري سره وکتل او د امنیتي همغږۍ په اړه یې ورسره خبرې وکړې. د اسلامي امارت اقتصادي کمیسیون له 2 میلیارډ افغانیو زیات ارزښت لرونکو 10 پانګونو پروژې تصویب کړې دي او د اسلامي امارت مشرتابه یې د نهایي کولو لپاره استولې دي. د اسلامي امارت مرستیال وین حمدالله فطرت وویل چې په دې پروژو کې د تخار، جوزجان، خوست، لغمان، کابل او ننګرهار په ولایتونو کې د سوداګریزو تاسیساتو جوړول او په هرات کې د میوه لرونکو ونو د کرلو لپاره د کرنیزو ځمکو جوړول شامل دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې تر بل هر وخت زیات بیلابیلو پانګونو ته اړتیا لري ځکه چې د بډایه او نه لاسته راغلي طبیعي زیرمو سره سره د افغانستان اقتصاد لا هم په وارداتو او بهرنیو مرستو پورې تړلی دی. تېره ورځ د اسلامي امارت اقتصادي کمیسیون د رئیس الوزرا اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د 2.204 میلیارد افغانیو په ارزښت 10 پانګونې پروژې تصویب کړې او د نهایی کولو لپاره د اسلامي امارت مشرتابه ته واستولې. د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي چې په دې پروژو کې تخار، جوزجان، خوست، لغمان، کابل او ننګرهار ولایتونو کې د سوداګریزو تاسیساتو جوړول او د هرات ولایت په ګذره ولسوالۍ کې په 150 جریبه ځمکه کې د میوه لرونکو ونو د کرلو لپاره د ګلدانونو جوړول شامل دي. په دې طرحو کې د تخار ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې د 2 پولیس سوداګریز مارکیټ، د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې د 15 پولیس سوداګریز مارکیټ، د خوست ولایت په مرکز خوست ښار کې د 10 پولیس سوداګریز مارکیټ، د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د 15 پولیس مارکیټ، د کابل ښار په 11مه ناحیه کې د 8 پولیس سوداګریز مارکیټ او د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د 8 پولیس سوداګریز مارکیټ جوړول شامل دي. دغه ډول پانګونې باید وهڅولی شي. په دغه ډول پانګونو کې باید سیمې خلک همکاري وکړي. حاکم نظام باید دغه ډول پانګونو لپاره هغه څه مساعد کړي چې کولی شي دغه پانګونې د تطبیق حالت ته لاړ شي. ځکه په ټولو ولایتونو کې د بیکارۍ کچه ډیره لوړه ده. په ورته وخت کې د ټولګټه وزارت اعلان کړی چې اورګاډی چې 10 واګونه ډیزل تیرې بار کړي چې 1120 ټنه وزن لري د خواف هرات ریل پټلۍ له لارې افغانستان ته راورسید. برای نخستین بار 20 واگن تیل دیزل 02 با وزن مجموعی 1120 تن مربوط یکی از شرکت‌های خصوصی می باشد از مسیر خطاان خواف هرات وارد ایستگاه روزنک ولایت هرات گردید. تر دې مخکې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون لخوا له 15 میلیارد افغانیو زیاتو ارزښت لرونکو 22 پراختیایي پروژو منظوري ورکړل شوې وه. د خواف هرات ریل پټلۍ د افغانستان یو له مهمو زیربنایي او ترانزیت پروژو دي چې د ایران او مرکزي آسیا له بازارونو سره اړیکې پیاوړې کوي. د ایرنا پر وینا د خراسان والي رضوي زیاته کړې چې د سوداګریزو فعالیتونو سربیره د دې لارې د ایران او افغانستان ترمنځ د مسافر وړونکي اورګاډي د پیلولو لپاره بحثونه روان دي. د افغانستان د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د قزاقستان د ترکستان له والي نورالخان کشروف سره لیدنه کړې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې دواړو لورو د افغانستان قزاقستان اقتصادي مجمع وستایله او د کرنې ودانیزو چارو او قانونو په ګډون یې د پانګونې پر فرصتونو بحث کړی دی. د ترکستان والي د خپلې سیمې د آزادې سوداګریزې سیمې د جوړېدو له پلانونو خبرې کړي او ژمنه یې کړې چې دواړه هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې به لا پراخې کړي. په مقابل کې نورالدین عزیزي د افغانستان د امنیتي وضعیت، اداري اسانتیاو او د خصوصي سکتور د ملاتړ په اړه معلومات وړاندې کړل او والي ته یې بلنه ورکړه چې د همکارۍ د فرصتونو د ارزونې لپاره افغانستان ته سفر وکړي.
د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره نړیوالې مرستې کمې شوې دي. له هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو پروسه ګړندۍ شوې ده. د راپورونو له مخې یوازې وړمه ورځ له پاکستان او ایران 1560 افغان کډوالې کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ یو شمېر کارپوهان په اوسنیو شرایطو کې له دې هیوادونو د افغان کډوالو راستنیدل ناورین ګڼي. په دې ورځو کې ډیری هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو لپاره خپل لستوڼي پورته کړي دي، له ایران او پاکستان نیولې تر اروپا او امریکا. د باختر خبري اژانس د راپور له مخې یوازې په تېرې ورځ کې 990 کورنۍ له ایران او پاکستانه راستنې شوي دي. په ورته وخت کې پاکستان د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ سرحدي نښتو وروسته د افغان کډوالو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړې ده او په ځینو مواردو کې په بېلابېلو ښارونو کې د دوی کورونه ضبط کړي یا یې ویجاړ کړي دي. له افغانستان سره د سرحدي نښتو وروسته د افغان کډوالو په اړه خپلو وروستیو څرګندونو کې د پاکستان لومړي وزیر ویلي چې دا پروسه باید ګړندۍ شي او دوی باید ژر تر ژره خپل هیواد ته بیرته واستول شي. پاکستان به نور افغان اتباعو ته اجازه ورنه کړي چې د اعتبار وړ اسنادو پرته په هیواد کې د نامعلوم وخت لپاره پاتې شي. یوازې هغه کسان چې د اعتبار وړ ویزه لري پاتې کیدای شي، نور باید بیرته ستانه شي. موږ د لسیزو راهیسې خپله میلمه پالنه ښودلې ده، مګر دا وضعیت د تل لپاره دوام نشي کولی. خو له ایرانه د افغانانو د ایستلو سره سره هغه هیواد افغانانو ته د کار ویزو ورکول د ایراني کارګومارونکو څخه د تایید ترلاسه کولو پورې مشروط کړي دي او اعلان یې کړی چې که ایرانیان د کار کولو لپاره چمتو نه وي مګر افغانان د ورته کار کولو لپاره چمتو وي، نو افغان کډوالو ته به کاري ویزې ورکړل شي. اخراج گسترده پناهجویان افغان از ایران به ویژه از پاکستان در شرایط کنونی میتواند بحران انسانی عمیقی را ایجاد کند. با توجه به کاهش کمک‌های جهانی، بازگشت اجباری هزاران تن به افغانستان که با مشکلات امنیتی، اقتصادی و کمبود خدمات اولیه روبرو هستند، فشار مضاعفی را بر جامعه و دولت این کشور وارد می‌کند. این اقدام نه تنها حقوق و کرامت انسانی مهاجران افغان را نقض می‌کند، بلکه توانایی افغانستان برای جذب و اسکان مجدد این جمعیت بزرگ را به دلیل فقدان زیرساخت‌ها، منابع مالی و کاهش کمک‌های بین‌المللی به کلی زیر سوال میبرد. دا ټول په داسې حال کې دي چې ټرامپ د اجرایوي فرمانونو پر بنسټ د امریکا لخوا د مرستو له بندولو وروسته ډیری نړیوال بنسټونه په ځانګړې توګه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنرۍ د بودجې له کمښت سره مخ شوې او د دوی د مرستو کچه هم کمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشرپاله چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا اعلان کړی چې په تیرو 2 کلونو کې په غزه کې د هغو کسانو شمیر 2 برابره زیات شوی چې رواني مراقبتونو ته اړتیا لري او اوس دا شمیر له 1 میلیون کسانو هم زیات شوی دی. د بنسټ ویلي ډیری بېځایه شوي کورنۍ په لنډمهاله ګڼمېشته او ناخوندي پناه ځایونو کې ژوند کوي او له جدي روغتیایي او رواني ستونزو سره مخ دي. اوچا ټینګار کړی چې د غزې د اوسیدونکو لپاره به خپلې مرستې په تیره رواني او ټولنیز ملاتړ لا پراخ کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق یا یونیسف راپور ورکړی چې د 2023 کال د اکتوبر تر بریدونو مخکې په غزه کې شاوخوا 500,000 ماشومانو رواني او ټولنیزو خدمتونو ته اړتیا درلوده. خو اوس د دې سیمې نږدې ټول ماشومان له ورته ستونزې سره مخ دي او بیړنیو روغتیایي او ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. له تاسو خبرو ټولو همکارانو په مننه سره زموږ د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا د خدای په امان.